انډیواله یوارې چې د کلي دوکانداري سي بیا د کوچنیانو نیستي سي بیا پور سي خو زما دوکانداري را خرابه کړې ده هېڅ شی نشته په کلي کې خیر خو بیا هم په هر حال شکر چې الله پاک وروره روغ سالم صحت را کړی وي د روزۍ پیدا کولو دپاره سلام علیکم دکاندار اکا. وعلیکم سلام. ستړي مسې جوړې په خیر خیریت دی څه جوړ روغ یې و شکر کارونه په خیر دي خیر اوسه ډېر خاطر راواړه شي چای خو هم درته پرتې دي د خیره ونیسه مهرباني خیر اوسه چای نه کومه کور ته مېلمانه لرمه نو څه سودا هم په کار ده خو سودا هم داسې سره لږ معلومېږي څه شي په کار ورور غوړي شته یا ونه برسته یا دا شیان نشته ورور چای د شته کلي دوکاندار دا نشته نو د کلي دوکانداري د وپیدې نو دا شیان خو پراته وي په دوکان کې ګرده شیان پراته وي جز باید د دوکان پرای وروره دا مې د کوچنیانو دپاره پاله کړي ده دا کلي کوچنیان او ته مې تر اوسه پورې بیا نه یې لیدلې په دې کلي وعلیکم سلام د کوم ځای راغلی دلې کور مې د نوې په کډه نوې راغلی یو دلته دا کلي ته نو زه راووتم سړی دوکان معلومیږي خو شیان سره کم دي نو د شیان به څنګه دا خو د کلي دوکانداري ده وروره بس د هغه شیان پکې شته بل شی به نه کې پیدا دلته ښه نو دا خو سره دغه سوله کار سره کمزوري ماډل نه دی ولې خدای دې خیر سامان ولې نه پوره کړی سامان د دوکان سامان دې ولې نه دی پوره کړی وروره دا د کلي دوکانداري وایم د کلي خو ده صحیح دی نو د کلي په دوکانداري کې خو غوړي برای چای دا شیان ګرځي ورور چنکې چې د دوکان نوم پرېښی دی یا دا چای نه ښیم وچ چای ښیم د دوکان نوم دې پرېښی دی او بیا سامان یې نه دی پوره دلته ته اوس ټیمپاسي کوې دلته ته اوس کم کار دې پسې راخیستی دی ولې ټیمپاسي کوو نو دا اوس ټیمپاسي نه ده ماز دې پاپړ بغل ته ایښي دي واجب اورېدل یو دوې درې دانې هګۍ پرتې دي غوړي نسته چای نسته بره نسته پرمیټ نسته نو د دوکان نوم مه پرېږده د لیړۍ نوم پر کښېږده ور ولاړ شه وروره ولاړ چیرې ولاړ شم څه شي ولې ولاړ شم یاره داسې کوې دوکاندار باید څونه حوصله ولري نو خو حوصله لرم دا یې درته ناست یم نو خود راته ناست اوس خبره املا کوې نه غوړي نسته چای نسته بره نسته کولپ لرې کولپ لرې کول څه پکې نو خو کولپ یې که یا کولپ هم نه لرم کولپ هم نه دا لرې څنګه زه کول کوم نه دروازه لري نه چوکاټ شته نه بله نه بله نو داسې وکړې ټاټ پر وار که بالا قرار شان ټول که د خیره ولاړ شه اوس مې په سر کې درې ځایه در جوړ کړي ولاړه څه شي دا څونه خشکې وامبه نو پرېږده دوکانداري پرېږده نو اوس ځه خلکو حوصله معلومه چې څه حوصله سره اخیستې مو ده وروره دا کوچنۍ دوکانداري ته راخطا سوی غوړي سته برسته خو ورسه بازار ته ورسه ښار ته ورسه دا ښار د چیش دپاره جوړ وروره د خلکو د اقتصاد نه یې څخه بس زموږ په دغه د کور ګرده کور مصرف کېږي که راغلی چې د غوړي سته برسته باندې که لیړۍ د دوکان وي هسه خدای دې خوار مه کړه شکر چې دغه را رسېږي په دغه موږ قناعت کوو